درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان او طالبانو اړیکې د ناسم چلند له کبله یې کابل سره خپلې الوتنې وځنډولې. وروسته له هغه چې طالبانو نن ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ څو د ټکټونو بیې د پخوا په څیر کمې کړي، کنې الوتنو ته به اجازه ورنه کړل شي. پی آی ای شرکت د خپلو الوتنو د بندولو اعلان هم وکړ. د راپورونو له مخې د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آی ای اعلان کړی چې افغان طالبان یې په چارو کې لاسوهنه کوي او دوی له همدې کبله د اسلام آباد او کابل ترمنځ به خپلې الوتنې بندوي. د پی آی ای یو ویاند ریویټرز خبري اژانس ته ویلي طالبان له دوی غوښتنه کړې چې د ټکټونو بیو کې بدلون راولي او همداراز د دې هوایي شرکت امله سره یې سخت چلند کړی. افغان طالبان تر دې دمه د پی آی ای دې ادعا ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو همدا نن پنجشنبه یې له یاد شرکت غوښتي وو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایي سفر ټکټونه بیې راکمې کړي. د افغانستان د ملکي او هوایي چلند ادارې پنجشنبه یوه اعلامیه کې د پاکستان دولتي هوایي شرکت پی آی ای او همداراز د افغانستان خصوصي هوایي شرکت کم ایر ته خبرداری ورکړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایي سفر ټکټونه بیې پخوا کچې ته راکمې کړي. یاد ادارې ویلي دا دواړه شرکتونه د ټکټونو بیې هغې کچې ته راټیټې کړي چې کابل ته طالبان له راتګ مخکې وو او که داسې نه کوي نو پر الوتنو به یې بندیزونه لګول کیږي. په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې کوم شرکت د دې امر سرغړونه کوي نو خلک دې په اړه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سره اسناد شریک کړي. له همدې کبله د یادو شرکتونو لخوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایي سفر د ټکټونو بیې په بېسیاري ډول لوړې شوې دي. د هوایي سفر ټکټونو بیې له دې کبله هم لوړې شوې دي چې د تورخم او چمن له لارې د خلکو پر تګ راتګ بندیز دی او دواړه لارې له ناروغانو پرته د نورو خلکو لپاره بندې دي. پی آی ای ویلي چې طالبانو یې د کارکوونکو سره د بد چلند کړی او په کابل کې د دې هوایي کرښې مشر استازي نیولی و چې وروسته د پاکستان سفارت په منځګړیتوب راخوشک شوی دی. دوستان ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.